الرحمن الرحیم مرسته وکړئ درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. نن موږ یو کوزې پښتونخوا د لنډ کوتل ساحې ته راغلي یو چې دلته د یو ورور لورګی ده چې دا په یو سخت بیمارۍ سره مخ ده چې ده څه لرله په کور کې یو جوړ غوږوالی سونه لرله هغه یې ورته هم خرڅه کړې ده. تر څنګ په ده کوم مالداري لرله وزه غوا هغه یې ورته هم خرڅه کړه او د دې علاج دپاره خپلې هلې ځلې د دې بیمار دپاره د څومره په وس کې وي هغه یې وهلي دي خو تر دې حده پورې رسېدلی چې اوس ډاکټرانو ورته ویلي چې د دې دپاره اپریشن ضرورت دی چې د دې تکلیف دا دی چې دا وینې راګرځوي او د دې ډاکټر اوس ورته دا ورکړی چې اخر حال یې دا دی چې دې ته به اپریشن کړو. هغه د معدې پیپ چې تر خولې را رسېدلی دا پیپ ورته غونډ بدلو نو دا په سرکاري هسپتال کې ورته نه کوي او شخصي ډاکټرانو سره اخرنی کوم مصرف چې دته وښودلی دی تقریبا 3 لکه کلدارې په دې باندې مصرف راځي. نو دغه ورور چې دی موږ سره په رابطه کې شو او خوشبختانه چې زه هم په کوزه پښتونخوا کې وم او د تر څنګ راغلم. دا ځای دلته نه دی، موږ په یو بل ځای کې سره میلاو شو او یو ځای شو. نو د دې ورور سره اوس په دې مریض په هکله څه پوښتنه دا تکلیف دی چې 3 وارې دا وینه راچي داسې وینه راچي لکه یو شرک چې حلال کړي تکه سره وینه راچي دا د وینې سره پړسګي ډېره وپړسګي د سر او په معده او په زړه باندې سخت خوږ راځي درد راځي. نو ته په ټول مسلمانان د په خدای یقین چې دومره تکلیف موږ خپل خاندان ته لکه ما او بچو کور ودانې ته لکه مثال په بلکړي اور باندې چې بنیادات کېږي ځکه چې زموږ د لور د مثال تکلیف ورته موږ ټولو ته تکلیف وي. موږ نه تر ډوډۍ په سمه جامه وخوړه نه تر چای سمه جامه وڅښلې بس ډیلي روزانه وروره 3 وارې وینه دا راځي او داسې وینه راځي لکه یو چرګوړی چې حلال کړي. اخري کې ورته ډاکټر دا د معدې د پیپ اپریشن ولیکه موږ وس نشته مثال خبره بس موږ چې راشه خدای مهربانه باچا دی که زکات یو که خیرات یو که صدقه یي موږ سره د مسلمانانو رونه پوره مرسته. دغه خورګۍ چې خور چې ده دا ماشاءالله ډېره دینداره ده ځکه دا غریبه بیماره ده د بیمارۍ د وجې بس صرف ذکر او اذکار کوي او تسبیح ورسره یي او ماشاءالله دیني تعلیم یې کړی دی. خپل ذکر او اذکار یې هر هغه ورور چې د دې خور سره کومک وکړ او مرسته یې ورسره وکړه او د دې علاج یې وکړ نو دا به همیشه او خپل عمر تر پایه پورې به دغه عبادت کوي دا به همدغه ذکر او اذکار یې او تاسو ته به دعاګانې کوي. نو ډېر ورونه شته هغه وس ښه ډېر دی زکات لري داسې ورونه شته چې هغه په یو لږ څه زکات مطلب د دې غونډې علاج به کېږي. نو راځئ موږ سره په دې برخه کې ستاسو زکات وي خیرات وي هر څه مو وس کېږي د زموږ دې ورور سره تاسو مرسته وکړئ. د دې بیمار څوک علاج غاړه اخلي موږ به د دې ورور نمبر هم په تاسو ته په سکرین باندې واچو زموږ 62 نمبر به هم په سکرین باندې وي. په ده سره هر رقم کومک وشي هغه به موږ بیا په راروانه ویډیو کې د نه ټلیفوني رابطه باندې معلومات اخلو او تاسو سره به شریکو. نو راځئ چې د دې یو ژوند د بشپړولو لپاره موږ سره په دې برخه کې کومک وکړئ چې د دې خورګۍ دې خور ژوند بد شي. د انسان د زړه روغول او د هغه زړه ته ټکور ورکول دا د هر مسلمان وس نه دی خو ډېرو وروڼو وس شته دی او هغه وروڼه چې وس لري راځي چې د دغه مات زړه علاج دې وکړي. دغه لورې تاسو وینئ په کټ کې چې ناسته ده دا داسې بیماره ده چې دا هر وخت د ده او د ده کور ماشومان ټول ورسره ډېر تکلیف کې دي. نو د دغه تکلیف د ایستلو نه زموږ ستاسو په لږ کومک باندې دا د همیشه د دغه تکلیف نه خلاصېدی شي د الله په فضل سره او دومره مصرف نه دی 3 لکه کلدارې دي داسې ورونه موږ او تاسو لرو چې دا ویډیوګانې ګوري نو هغو وس رسېږي چې لږ زکات یا لږ کومک وکړي د غونډې علاج به کېږي. نو ورونو تاسو څخه موږ یو بله هیله کوو چې اکثره ورونه ویډیوګانې ګوري او سکرین ته ورله راشي نو هغې نه سکیپ کېږي نه یې ګوري تېرېږي ورنه او په انډیا ګانه وي یا فلم وي یا اکشن وي هغه تر پایه پورې ګوري اخره پورې ګوري. موږ تاسو څخه یوه هیله کوو چې زموږ ویډیو ګورئ تر پایه پورې که ستاسو وس نه وي
نو یو ورور حالات نه به خبر شئ، خپل ژوند باندې به شکر وباسئ، په خپله غریبۍ به شکر وباسئ. نو تاسو مهرباني وکړئ دغه ویډیوګانې خپل مشرانو ته ووایئ، خپل مشرانو ته وښیئ چې دغه شانتې خلکو سره هغو تر خبر شي او شاید چې هغه په زړه کې الله رحم واچي او دغه دو سره کومک وکړه او دغه کومک به د الله د هغې دنیا د جنت ذریعه وګرځوي او جنت ته به په لاړ شي. موږ تقریبا د زرونو کسان لرو، خو په زموږ ویډیو کم ناز کم 15-8 کسان شیر کوي. دا زموږ او ستاسو د کمزورتیا وجه ده. نو ورونو راځئ موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړئ، زموږ ویډیوګانې نورو مشرانو ته وښیئ، شیر کوئ یې خو د دې ورور د درد نه څوک خبرېږي چې ده سره کومک وکړي. نو مننه به مې وي د ویډیو شیر کول مه هېروئ. مورجانې تا ته ډېر تکلیف د څه شي نه دی؟ معده کې مخمود وچتګي 2-3 وارې وینه راچوم، تکلیف هم راته ډېر سخت دی. په سر باندې مې هم بوجي او په معده باندې مې هم بوجي او به ډېره زیاته یې وګرځولم، خو اوس ډاکټرانو ورته وویل چې دې د معدې پیپ بدل کړئ او ډېرې نیکۍ خلکو راسره وکړې او زه خپل ژوند بچېدو ته غواړم. الله دوی خوشحاله کړه، ډېرې نیکۍ راسره وکړې او موږ سره منډه تړلې ووایو. بس ورځې قیامت ته به دعاګانې ورته کړو، دعا نه به یې موږ بس